السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسو به هغه خلک ګورئ چې د څه لپاره راوتلي دي او د څه لپاره ولاړ دي. حق حیران وپاتې شئ، له موږ سره واوسئ. د غږ تر پای حساس راز وما وطن والا درد پوښه در بدلو. تاسو ګورئ چې د څه لپاره دوی چنده کوي. دوی د هغه څه لپاره چنده کوي چې په هغې کې زموږ راتلونکی نسل روزل کېږي، هغه نسل چې دغه وطن به آبادوي. دوی د وطن د آبادۍ لپاره راوتي دي تر څو دوی مکتب آباد کړي. زموږ او ستاسو ماشومان چې کله له کور نه رخصته وو یو بکس ورته غاړې ته کړو چې زه لاړ شم مکتب ته، مګر په مکتب کې دوی د څښلو اوبه نه لري. اوبه تر ټولو بهترینه صدقه او ښه صدقه ده. راځئ چې موږ دغه بنیادي ځای چې هغې ځای نه زموږ وطن آبادېږي، د دوی خلک چې غیرت کړی موږ هم غیرت ورسره وکړو، څنګ په څنګ ورسره ودرېږو او دغه د اوبو څاه ورته ورسوو. موږ ناڅاپي په لاره باندې روان وو، ورسره مخ شو، د دوی غیرت زموږ خوښ شو. موږ هم په ځان باندې فرض وګڼله چې د دوی غږ رجح کړو تر څو دغه مسؤلیت ستاسو په غاړه در واچوو. دوی سره ځینې خبرې لرو، موږ سره واوسئ. السلام علیکم. ستړی مه شئ، ترمه جوړ یې، طبیعت ښه دی، ژوند ښه دی. په درد من زړه کې د ګیلې احساس وما وطن والا درد پوښه در بدلومه وطن والا درد پوښه در توسې د غیرات موږ ډېر خوښ شو. په لاره د هېرېدونکي چې کله توسې د لوحه موږ ولیدله چې توسې د لیسې دپاره چنده کوي، هغه کې بیا د اوبو څاه وایي یا برمه وایي. واقعا دا تر ټولو مهم ضرورت دی د موږ د دغې ګلالی شاګردانو دپاره، ماشومانو دپاره. اوبه د بغیر ژوند نه کېږي. آفرین دی تاسو بیا هم چې امکانات نه لرئ، بیا هم غیرت کړی او سړکسار ته وتلي او د خلکو نه 15 روپۍ ټولوي او دغه برمې دپاره کوشش کوي چې برمه جوړه کړي. وروتلي یو شي د ماشومانو دپاره چې اوبو څاه موږ څه امکانات نه لرو. خلک رقم چې غریبون دي، خپل واس څومره واس 15 روپۍ 10 روپۍ ساله د تاسو ته اجر ډېر کړي. څومره شاګردون دي په دغه لیسه کې؟ شاګردون خو دغه لیسه یا 1521 تنه شاګردون لري. 1521 تنه شاګردون چې لیسې ته راځي او هلته یو غړپ اوبه وایي چې 1500 غړپ اوبه شولې. دا نه په بشکه کېږي، دا نه په بل څه باندې کېږي. دغه دپاره یو احساس ضروري ده تر څو زموږ دغه ګلالي ماشومان یخ یو سړي اوبه وڅښي او دوی په ارام ذهن باندې درس ووایي. خلک نه د غوښتنه څه ده؟ د خلکو عوامو خلکو نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ روزانه داسې کوي چې موږ وروځو موږ درسي مکلفیت ایمان ځپوزي دغې مکتب دپاره د اوبو څاه د جوړولو لپاره چې موږ سره د همکاري وکړي، نو دا به ډېره لوی اجر وي. کوشش ده وکړي چې هر څوک وي چې په دای معرب کې برخه وخوري، دا صدقه جاریه ده. ځکه چې دا ګلالي ماشومان تربیه شي، دا ټول جهان به تربیه شي دا ګلالي ماشومانو. حتی که دا چېرته تږي شي نو دا بیا نه غواړي چې مکتب ته ورشي، مکتب نه یې درس حاصلات وري. قدرمن لیدونکو، زما دغه کوچنی ماشوم دا د هېواد راتلونکی دی. دوی دپاره باید موږ ډېر ارام او یو له سهولتو ډک لیسه جوړه کړو، ښوونځی ورته جوړ کړو تر څو دوی ډېر په ارامه راشه د درس ووایي او خپل زده کړې وکړي. راځئ چې د دوی آینده دپاره کار وکړو. دا به آینده کې انجینر به وي، دا به ډاکټر وي. دا وطن هر چا ته ضرورت لري، هم ډاکټر ته، هم انجینر ته، هم یو ښه معلم ته، تر څو موږ دغه ګلالي ماشومان وروزو. لکه څنګه چې نور هېوادونه ګورئ د خپلو ماشومانو لپاره ډېر کارونه کړي دي. یو څه چې ما اورېدلی دي، وایي جاپان کې چې کله زلزله وشي یا بل څه وشي، لومړی دوی کور نه جوړوي بلکې ښوونځی جوړوي، هلته خیمې دروي، هلته امکانات جوړوي تر څو د دوی هغه ماشومان زده کړې وکړي. زده کړو سره پرمختګ دی، ځکه جاپان دومره پرمختګ کړی. که زموږ دغه ماشومان زده کړې وکړي، موږ پرمختګ کولی شو. که د نورو هېوادو رقم ته امکانات نشو برابرولی، راځئ چې یو څاه ورته جوړه کړو. هغه مختور تن به څوک وي چې لومړی په دغه څاه کې برخه اخلي. واقعا به دغه د وطن جوړولو اراده به ورسره وي، ځکه چې مکتب چې جوړ شي، شاګردان چې وروزل شي، هغې نه به ډاکټر جوړېږي، هغې نه به انجینر جوړېږي، هغې نه وطن جوړېږي. هغه مختور سړی به څوک چې لومړی موږ سره په دې د خیر کار کې او په دې اجر کار کې چې ټول عمر به ثواب درپسې رسېږي. دا صدقه جاریه ده، ته به نه وې خو دغه صدقه جاریه به دې وي.
راځئ چې په دې کې برخه واخلو. دا ځل موږ سره دغه ویډیو شریک کړله، انشاءالله ډېر ژر به تاسو سره د دې برنامې د شروع کولو ویډیو هم شریکوو. تر بیا ښې چارې او ښه وخت.